Der Beruf, die Berufe. Die Beruf معنا مسلک، die Berufe معنا مسلکونه. راځو په خیر تاسو نن موږ مسلکونه د شی کوله خیره. کله چې په مسلکونو باندې موږ خبرې کوو موږ دوه ډول آرټیکلونه استعمال. یو آرټیکل د دی آرټیکل د نارینه‌و لپاره، کوم مسلکونه چې د نارینه‌و لپاره استعمالېږي، کوم چې ښځینه‌و لپاره استعمالېږي، هغې لپاره موږ د دی آرټیکل استعمالوو. لکه die Lehrer معنا استاد، die Lehrerin معنا استاده، die Lehrer معنا استاد، die Lehrerin معنا استاده. Der Arzt، der Arzt معنا ډاکټر، die Ärztin معنا ډاکټره، der Arzt، die Ärztin. Der Architekt معنا معمار یا مهندس، der Architekt معنا معمار یا مهندس. کله چې ښځینه‌و په خاطر باندې استعمال یا معمار ښځینې لپاره به مو وایو چې die Architektin. Der Pilot معنا پیلوټ، موږ نورمال پښتو کې ورته وایو یا تیاري چلوونکی. بیا چې ښځینه‌و په خاطر باندې استعمالوو مطلب پیلوټ به وایو چې die Pilotin. Der Pilot، die Pilotin. Der Polizist معنا پولیس، die Polizistin معنا پولیسه، der Polizist، die Polizistin. Der Fotograf معنا عکس اخیستونکی یا کیمرامین. بیا چې ښځینه‌و په خاطر باندې استعمال وایو چې die Fotografin. Der Fotograf، die Fotografin. Der Student معنا شاګرد یا محصل، die Studentin معنا محصله یا شاګرده. بیا چې مثلا د مکتب شاګرد لپاره استعمال هغه پاتې به مو وایو چې die Schule، او کله د ښځینه‌و په خاطر باندې چې مکتب شاګرد هغه پاتې مو وایو چې die Schülerin. Der Tänzer، Tänzer معنا ګډا کوونکی، نڅا کوونکی د نارینه‌و لپاره der Tänzer، او د ښځینه‌و په خاطر باندې die Tänzerin. Der Tänzer، die Tänzerin. Der Sänger، Sänger معنا سندرغاړی، der Sänger معنا سندرغاړی، die Sängerin معنا سندرغاړی نه ښځینه لپاره استعمالیږي. der Sänger، die Sängerin. der Manager معنا منیجر یا منشي چې پښتو کې مثال نورمال ورته موږ وایو der Manager، او د ښځینو په خاطر باندې die Managerin. der Manager، die Managerin. der Journalist معنا ژورنالیست یا چې مثال موږ ته وایو نطاق چې په خبرونو لپاره وي. der Journalist، die Journalistin مطلب ژورنالیسته، der Journalist، die Journalistin. der Dolmetscher، Dolmetscher معنا ترجمان د نو په خاطر باندې der Dolmetscher او die Dolmetscherin. die Dolmetscherin معنا ترجمان ښځې په خاطر باندې der Dolmetscher، die Dolmetscherin. der Kunstmaler، Kunstmaler معنا رنګمال، der Kunstmaler. او کله چې مثال د ښځینو په خاطر باندې استعمال سره خو شي die Kunstmalerin. der Kunstmaler، die Kunstmalerin. der Koch معنا اشپز، der Koch. بیا چې کله دغه لپاره موږ وایو د اشپز په خاطر باندې سره خو شي die Köchin. der Koch، die Köchin.